بنیادي صاحب سوال دا دی په بلوچستان کې جنگ دی، په خیبر پښتونخوا کې جنگ دی، په پاټا کې جنگ دی، بل ځای جنگ نشته دا ولې؟ یعنی په بلوچستان کې د بلوچستان د وګړو وینه تویږي، په خیبر پښتونخوا او په پاټا کې د وګړو وینه تویږي. دا ولې دا د دهشتګردي په دوه صوبو کې ولې ده؟ موږ پوه کوو دا ولې تاسې څه وایئ؟ موږ په دغه وایو چې راسه پر دې سره کښېنو خبره وکړو. یا زه تاسو ته دا خبره کوم چې په پارلیمنت کې 2 کاله تیر شو، په پارلیمنت کې تر ننه پورې د بلوچستان پر مسله باندې یوه غانټه خبره نه ده شوې، د خیبر پښتونخوا پر مسله باندې یوه غانټه 1 ساعت خبره نه ده شوې. نو چې ته په پارلیمنت کې د خیبر پښتونخوا او د پاټا پر امن و امان باندې خبره نه کوې، نه اجازه ورکوې، د بلوچستان که د بلوچ سیمه ده که د پښتانه سیمه ده د هغه پر صورتحال باندې خبره نه کوې، او د هغه ټول معدنیات ذخایر د مځکې پټ خزانې تا یوړې، تا نه بلوچستان په اعتماد کې واست، نه خیبر پښتونخوا نه پارلیمنت. دا فیصلې څوک کوي؟ چې ته کله فیصلې دغې کوې بیا ته په فیصلو کې تنها یې. که چیرې د فوج وشاته قوم نه بیا هغه فوج کامیابي نشي پیدا کولی. او تاسو ته معلومه ده په 1965 کې د هندوستان سره په جنگ کې قوم د فوج وشاته ولاړو ګټه راوړه، لیکن په 71 کې قوم نور سره پاکستان د 2 ځای شو. نو که چیرې موږ پاکستان مضبوط پاکستان غواړو او مستحکم پاکستان غواړو، خبره یو سړی یو اداره فیصله نشي کولی چې تمام ادارې به د یوې ادارې تابع ولې هغه زورور دي. خبره هغه وخت کېږي، امن هغه وخت راتلی شي چې د ادارې مشترکه واکمن خلک، هغه که پولیټیشن دي، که سیاستدانان دي، هغه که پارلمان دي، هغه که نورې ادارې دي، دا به کښېني زموږ په مابین کې د ریاست او د قوم په مابین کې یو دستاویز موجود دی، دستور، پر دې باید عمل وشي، بیا د مسلې حل راوځي. که نه مې د دې مسلې حل نه دا به نوره خرابېږي. دا څه فیصلې چې شوي دي دا په پارلیمنت کې نه دي شوي. دا چا کړې ده دا فیصله؟ یو سړي، 2 کسانو، 3 کسانو، د یو سړي، د 2 کسانو، د 3 کسانو، د 4 کسانو فیصله دا د ریاست فیصله نه ده، دا د ملک فیصله نه ده. ځکه ملک په اعتماد کې اخی که څه هم موجوده پارلیمنت ته زه د 43م پارلیمنت په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی، لہذا باید پارلیمنت په اعتماد کې واخیستل چې ستا پالیسي څه ده، تا څه کړي دي تر اوسه پورې. چې کله ایران اټیک حمله وکړه پر پاکستان پر عمل کې حمله وکړه پر ایران، او دغه رقم په هندوستان دا خبرې کولای چې سره کښېني. موږ دا وایو د جمعیت علما اسلام موقف دا دی چې د مسلې حل جنگ او بارود نه دي. تاسو د کابل سره کښېنئ، تاسو د کابل سره خبره وکړئ، د دې مسلې حل تاسو د خبرو د لارې نه راوباسئ. موږ دا وایو چې بنیادي اصول دي، علامه اقبال هم ویلي دي که په افغانستان کې امن دا د اشیا زړه دی. که چیرې په افغانستان کې امن و په ټوله خطه کې به امن، سر پیرس په پاکستان کې به امن. حبیب صاحب اقبال صاحب شعر د راته وویلو، نو علامه اقبال خو دغسې ویلي دي، خو خوشحال خان خټک بل شان ویلي دي. خوشحال خان خټک تاسې ته وایي پښتنو ته هغه وایي چې درس پښتون تر کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ پکار پټه وشکار. نو خوشحال خان خټک خو زیات معتبر دی، د پورې راپورې د یو د ننګ او د مینې او د یووالي خبره کوي. تاسې د خوشحال خان خبره باندې دا افغانانو سره ولې نه ودرېږئ بیا؟